سلام هەونێکی هیلەمەندیم چې جوړ او روغ بیاست. دغه ورځ کې د اروپایي ټولنې مشرانو د ټرمپ په سره لیدنه کړې ده. دغه لیدنه د وروسته تر هغه وسوه چې ټرمپ د پوتین سره پټې خبرې درلودلې او اروپایي ټولنې وویلې چې دا خبرې باید موږ سره شریک سي او موږ هم ورسره خبرې په دې خبرو باید پوه سو. اوس خبره دا ده چې اروپایي ټولنې مشران هم وایي چې موږ د پوتین سره ګورو. یعنی دا په لومړي ځل باندې د اروپا او رسمي ماته بلل کېږي چې اروپا هغه قوي نظامي ټولنه چې ناټو بلل کېږي د دوی دومره ستر قدرت سره نن دا خبره راځي کوي چې موږ نور د پوتین سره جګړه نه غواړو وکړو، موږ د اوکراین ملاتړ نسو کولی، موږ زه د پوتین سره کښېنو دا معامله ختمویه او دا جګړه ختمویه. که دا جګړه نور دوام یې وکړو زموږ د اروپا اقتصاد په کلي ډول باندې ختم دی او نور به نه اروپا وویني او نه به هم زموږ ناټو وویني. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې پوتین سره کوم برلاسه سو، ولې اروپا دومره ناکامه سوه او د دې وشاته د دې جګړې وشاته په اصل کې دلیل د دې یعنی اصلي تمویل کوونکي د دې جګړې څوک دی. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، تر هر څه وړاندې ګوره چې کله هم تاسو د اوکراین جګړې په هکله باندې خبرې کوئ، تاسو باید یو تر ټولو ستر اقتصادي پلان باندې خبرې وکړئ. په هغه باندې پوه سئ چې دغه جګړه څرنګه کوم شروع سوه او په څه خاطر شروع سوه. ما تاسو ته په څو ویډیوګانو کې دا ویلي دي. ما نو د جګړې اصلي تمویل کوونکی چین دی، روسیه نه ده. روسیه نه غواړي چې د اوکراین سره جګړه وکړي. چینایان غواړي چې هلته د اوکراین کې باید جګړه ګرم واوسي. ولې غواړي؟ ځکه چې چینایان وګوره، چینایان چې کله هم دا جګړه په داسې کې ختم کړه د روسیې او د اوکراین جګړه چې شروع سوه، اروپایان څه وکړه؟ اروپایان وویل چې نور ګاز نه غواړو، تیل نه غواړو، دا پایپلاینونه هم چې راغلي دي ټوله بند، نور نه غواړو. که نه ویل موږ یې غواړو، خو چې روسانو ویل وروره په روبل یې درسره معامله کوم، که غواړې ښه که نه غواړو. دوی ویل نه غواړو، چې نه غواړو به داسې لینکونه یې ورباندې بند کړه. چې دا لینکونه یې بند کړه، چینایان په دې باندې پوه سوه چې دا ګاز او دا تیل پر روسیې باندې پاسو د روسیې اقتصاد ختمیږي. ژر یې ویل چې د خپل چې کوم ګاز لري، کوم تیل لري، دا هسه ماته راواستوه چې څومره اروپا مصرفوله هغه ماته راسوه او د بل لورې په هند هم برابر کړه او هند هم ورولېږه. اوس هغه دی د روسیې تیل وګوره، د روسیې ګاز او تیل د چین دخوا ځي اروپا ته نلکه کشېږي، هند ته نلکه ځي. یعنې چینایان غواړي چې دلته د روسانو اقتصاد پر قوي کې او برلاسه اوسي چې د تل لپاره دوی مصرفونه پر ډېر سي. چې کله هم اروپایانو دا د ګازو نلیکه بنده کړه، د هغه نلیکې د بندېدو سره د جرمني اقتصاد بیخي په ملا مات سو. جرمني وګوره، جرمني ولاړ د روسیې پر ګازو وه، ولاړ د روسیې په داسې تیلو وه او ولاړ د روسیې په کیمیاوي موادو چې د دوی د تیلو څخه را پیدا کېدله. همدغه کیمیاوي مواد چې جرمنانو هغه سره بیا په دې کې وګوره خپل په د موټرونو په صنعت کې چې بنز او مثلا بي ام وي او چې هغه د بي ام ډبلیو وایي، مثلا فولکس واګن چې ولکس واګن دوی ورته وایي چې د خلکو موټر فولکس واګن موټر دی. دا څلور درې کمپنیانې چې دی بنز کمپني، بي ام وي کمپني او ولکس واګن چې واګن په نامه باندې چې د خلکو موټر فولکس واګن دی. دغه درې کمپنیان چې دا د نړۍ ستر مارکیټ یې درلودل. وروسته تر ټویوټا بي ام وي په اروپا کې او په امریکا کې د ټولو قوي مارکیټ یې درلوده. مګر دلته چې کله جګړه شروع سوه، دا هر څه ورباندې بند سوه، د دوی مارکیټونه دومره خراب سوه، د جرمني مارکیټونه دومره خراب سوه چې نور اوس نه بنز چلیږي، نه بي ام وي چلیږي، نه هم فولکس واګن چلیږي. دا هر څه درې سره کمپنیانې چې د نړۍ ټاپي کمپنیانې وه، ډېر تولیدات درلود، دا هر څه د لاسه ولاړه او مارکیټ چاته پاتې سو؟ مارکیټ چینایانو ته پاتې سو. همدا اوس چینایان حدوداً 4 کمپنیانې د موټر جوړولو جوړ کړي دي او په نړۍ کې داسې ارزانه موټران خرڅوي او دومره پرمختللي موټران خرڅوي چې بنز ورته بیخي نه رسېږي. د بنز هغه یو ویډیو که تاسو لیدلی اوسئ، د یو چینایي کمپنۍ د موټر سره چې په داسې کې په جمپونو باندې تېرېږي، د هغه چینایي موټر ډېر ښه په لوړ کیفیت باندې تېرېږي، هېڅ جمپ نه لري، مګر بنز جمپونه لري.
خبره هم دغه و چې د دې اصلي تمویل کوونکي چینایان وه. چینایانو اصلي هدف هم دغه و چې د اروپا ټوله صنعت باید ختم سي. د اروپا صنعت چې ختم کېږي، ګوره په اروپا کې ایربس کمپني ده. ایربس کمپني چې ده د فرانسویانو، جرمنانو، انګلیسانو او ایټالیانو د څو هیوادونو په شراکت باندې د ایربس کمپني دا ډېر عاید لري په نړۍ کې. هم ډېر تیاري قراردادونه هم چې دي د ایربس او د بوینګ امریکایي کمپني ده، د دوی سره کېږي. خو د بل لوري څخه د خپل جرمني نور کیمیاوي مواد مثلا د ایران څخه هم د دوی د تیلو ګازو کوم پاتې شوني چې پاته وه دا یې جرمنانو ځان سره وړل، بیا هغه یې بیرته جوړوله او دا یې په نړۍ باندې خرڅوله. د جرمني اقتصاد په همدغه څو شیانو باندې ولاړو، موټر باندې ولاړو او دا کیمیاوي موادو باندې ولاړو، او بیا د کود یې هم جوړوله، زراعتي کود. دغه څو شیانو باندې د جرمني اقتصاد ولاړو چې کله هم دغه داسې ختم سو، د پایپلاین چې ختم سو د تیلو د ګازو، دغه ټول فابریکې په یعنی 50 سلنه وبلېدلې او د نړیوال مارکیټ څخه د جرمني لاس ودرېدل 50 سلنه کم سو. جرمني چې وه د په نړۍ کې دویم چین بلل کېدو، یعنې چې ډېر تولیدات یې درلود، او چینایان چې ویرېدلو په ټوله اروپا کې یوازې د جرمني څخه یې درلودل. امریکا ویرېدلو یوازې د جرمني څخه یې درلودل. دوی پوهېدل که جرمني مخه ونه نیول سي، جرمني اقتصاد به دومره قوي سي چې په راتلونکي کې د امریکا تر اقتصاد به قوي سي. انګلستان وګوره، انګلستان چې ځان یې د ناټو څخه لرې کړو، ځان د اروپایي ټولنې څخه لرې کړو، په دې خاطر یې لرې کړو چې د جرمني رول ډېر قوي وي، د جرمني اقتصاد هم قوي وي، او جرمني په اروپایي ټولنه کې لومړی خبرې کوله، انګلستان ته یې دومره ارزښت نه ورکولو. انګلستان آخر کې داسې وکړو، بریکس یې وکړو، د هغه څخه ځانونه جدا کړه او ویلو چې زه نور موږ په د اروپایي ټولنه کې نه یو. دغه ټول سره چې کله هم دغه جګړه شروع شوه، د اروپا اقتصاد ضعیف شو، د فرانسې اقتصاد ضعیف شو، د ایټالیا اقتصاد ضعیف شو. د مثلا دا فرانسه، جرمني او ایټالیا دا د اروپا ستر تولیدونکي او ستر اقتصادونه بلل کېږي. دا درې اقتصادونه چې کله هم ضعیفه شوه، نور خو انګلستان خو ځینې تللی، انګلستان خو د دوی سره نه وي، دا وایي چې د دوی چغې راپورته شوې. چې چغې راپورته شوې دا د اوس د جګړې وروسته چې دا د 4 کاله دا جګړه روانه کړې ده، اوس اروپایان وایي چې وروره نور جګړه نه کوو، نور زموږ جګړه د وسه نه ده، نور نسو کولی چې اوکراین تمویل کو. اوکراین ولسمشر دا غوښتي، د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې ته پوتین غواړې ورکړه، که ته ورنکړې دا راځي سبا ورځ کې ډنمارک هم راڅخه نیسي، او دا فنلنډ هم راڅخه نیسي، او پولنډ هم نیسي. څو هیوادونه چې د سر نږدې دغه ټول نیسي، او دی د پخواني شوروي خوبونه ویني، نیم اروپا راځي نیسي. نو په دا خاطر باندې ژر تر ژره واخه نه دې په ناټو کې نیسو، نه ستا سره نور مرسته کوو، او نه هم پر تا باندې نور اعتماد کوو. ورځه ولاړه خپل کومیډیان ورځه ولاړه، او نور چې اوکراین غواړي هم ورته وسپاره، که انتخابات کېږي په انتخابات کې هم بل کس راځي ودیسي. یعنې اروپا په صحیح ډول باندې دا یې ومنله چې نور نسو کولی د روسیې سره وجنګېږو. د روسیې وشاته چین ولاړ دی، د روسیې وشاته مثلا هند هم په یو ډول ورسره ولاړ دی، د چین د روسیې وشاته خپل روس ولاړ دی، د روسیې وشاته هغه دی قزاقستان او قرغیزستان او دا هیوادونه هم ولاړ دي. د دوی دپاره ډېر ارزانه مارکیټونه شته، لکه ایران، دوی وسلې په ارزانه جوړولی شي. امریکا او غربي هیوادونه اروپایان دا نسي کولی چې نور د روسیې سره په دې ډول باندې وجنګېږي چې دی به په میلیونونه ډالر باندې مزایل ورکوي، او هغه یې په 100 ډالر بمبیرک باندې راوړي، هغه ټوله خاورې کوي. روسي په دې ټوله جګړې کې هغه یو میدان باندې چې کله هم جګړه وسوه، په هغه کې 12 تیاري وارسوه، همدغه 12 تیاري چې میلیارډونه ډالر وو، مګر دلته د غربي هیوادونو ته 2 تریلیونه تاوان یې رسولی. 2 تریلیونه ډېر قوي، یعنې د نړۍ ډېر هیوادونه 2 تریلیونه اقتصاد نه لري، یوازې یو څو د ګوتې په شمار باندې تریلیون ته رسېدلی دي. اوس دا څه چې دی د عربستان په دا دومره قوي اقتصاد او په دا دومره غټو خبرو باندې دوی تر اوسه لا تریلیون ته رسېدلی نه دي اقتصاد یې. یعنې 2 تریلیونه خاورې کول هلته، هغه هم په څه شي باندې، په څو بمبیرکانو باندې.
دا اروپا دپاره نور د منلو وړ نه دی. اروپا نسي کولی دا جګړه مخته یوسي. ور پخوا په افغانستان کې دا جګړه وه، اوس چې هغه ته ور وسپارله نو اوس په دوی باندې شپه ورځې شپه کړه چې وروره دا جګړه خو دلته که دوام پیدا کړو دا د اروپا ملا ماتوي او د اروپا دروازه ده برته یوسه افغانستان ته. ولې د افغانستان جګړه چې ده دا تاسو ته بار بار ویلي چې نه دا د اسلام جګړه ده، نه دا د کفر د اسلام جګړه ده، نه د ملا جګړه ده، نه کافر جګړه ده، نه د کمونیست جګړه ده، نه د بل د جګړه. دا جګړه یو سیاسي، دا اقتصادي جګړه ده. دا جګړه چې په تا باندې تمویل د افغانه دا په دې خاطر تمویل ده چې نړۍ د نړۍ خپل بیلانس په همدغه جګړې کې ستا پر وینو باندې جوړیږي. امریکا هم خپل ګټې لري، چین هم خپل ګټې لري، روسیه هم خپل ګټې لري، اروپا هم خپل ګټې لري. چین او روسیه ګټه دا ده چې په اوکراین کې جګړه وکړي، مګر امریکا او اروپا غواړي چې په افغانستان کې جګړه وکړي. زه هیلهمند یم چې زموږ ملت راپورته سي، پوه سي، فهمیده سي او دغه بدبختیان څخه ځان وباسي. تر کله پورې به د بدبخته یاست او تر کله پورې به د نور خلکو خبرې منئ؟ دا و د نن ورځې ویډیو. هیلهمند یم چې سم ترلاسه کړی اوسئ. تر بیا هم په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.